اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وی ګرانو وختونکو السلام علیکم. منګه دا وخت د یو نوي ملمه سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. دا وخت کې زمنګ سره محمد ایاز تاوانی صاحب ناشته چې ډیر پزله پوری لیکل کوي، ډیر زبردست لیکل کوي. زما په خیال باندې چې دا مرګره به تاسو مخکې نه اورېدلې، خو مونږه څنګه چې تاسو ته مخکې ویلو چې په جرګه ټي وي باندې مونږ تاسو ته هغه خلک راولو مخې ته کېنو چې کم خلک د پښتو ژبې خدمت کوي، د پښتو ژبې ډیر زیات خدمت یې کړی، خو د بده مرغه هغوی ته دغه دریځ نه میلاو شوی، هغوی تاسو مخې ته نه راغلي، هغوی تاسو اورېدلی نه. نو نن مونږ په جرګه ټي وي باندې تاسو ته تاواني صاحب مخې ته راوستی دی، تاسو هغوی واورئ او زمونږ نمبر په دغه باندې په شیشه باندې تاسو کتی شئ، بیا مونږ ته ووایئ چې آیا تاواني صاحب د دې دریځ قابل دی او که نه دی. تاواني صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. جی مننه کوو صاحبه چې تاسو مونږ له په دې خپل پروګرام کې داسې ایسه راکړه، او بله خبره دا ده چې مونږ له دونه درانه لیکل دونه جوړتیا نه راځي، خو چې څه تاسو ته به هغه وایو چې تاسو څه خوښوئ څه اورئ. تاواني صاحب خبره دا ده چې په پښتو ژبه کې سړی هر څه لیکي نو هغه ټول درانه وي، چې یو لفظ هم لیکي نو هغه درانه وي، ځکه چې پښتو ژبه موږ باندې ډېره ګرانه ده. موږ چې دا دونه هرې ځلې کوو، دا دونه منډې وړو د پښتو ژبې دپاره وایو، او که ته یو شعر هم ووایې نو هغه موږ ته بالکل د دې غر برابر دی. نو زموږ کم چې کتونکي دي د هغوی سره څه ښایسته غونته کې کلام شریک کړي. نو یو څو شعرونه دي وي که مارشله په دروازه ولګئ ډېره بخئ، که مارشله په دروازه ولګئ ډېره بخئ، بیا د حالاتو اندازه ولګئ ډېره بخئ. که مارشله په دروازه ولګئ ډېره بخئ، بیا د حالاتو اندازه ولګئ ډېره بخئ. ستا په دې یو لاس د یاقوتو کاڼی ډېر خوند کوي، خو که په دې بل لاس پیروزه ولګئ ډېره بخئ. ستا په دې یو لاس د یاقوتو کاڼی ډېر خوند کوي، خو که په دې بل لاس پیروزه ولګئ ډېره بخئ. د تاواني خبره زړه صفا که نیت صفا که اشنا که تیو سیروزه ولګئ ډېر مزیدار. جی او بل پسې دی یو څو چې که په کلي که په غره دی که په ښار دی، که په کلي که په غره دی که په ښار دی، نفرتونه د حالاتو پیداوار دی. ټیک ته منمه ستا زخم یې چیړلی، ټیک ته منمه ستا زخم یې چیړلی، اوس دې زخم له ستا رحم لوی قرار دی. ټیک ته منمه ستا زخم یې چیړلی، اوس دې زخم له ستا رحم لوی قرار دی. او چوټ انکار ته تاواني تعلم ښه نه دی، ستا نه پس د دې سړي څوک ذمهوار دی. ډېر ښه تاواني صاحب، ډېر مزیدار یار. او بل چې وي ښار پرېږده زار پرېږده لرې مې د مخې شه غمه لږه لار پرېږده، ښار پرېږده زار پرېږده لرې مې د مخې شه غمه لږه لار پرېږده. ای بچې تا نه چیچي و بچې دا مار پرېږده، منا مخ په سپین بشر زلفې د تار پرېږده، منا مخ په سپین بشر زلفې د تار پرېږده. ای زړه که تا نه پرېږدي ای زړه زه ته کار پرېږده. ډېر ښه یار، ډېر ښه. ای زړه که تا نه پرېږدي ای زړه زه ته کار پرېږده، ژوند که تاواني غواړي ومنه دا یار پرېږده. ډېر ښه تاواني صاحب یار، ډېر مزیدار. زموږ د کتونکو سره نور هم ډېر خوندور شعرونه شریک کوي. نو نور دي چې وایي زه د خپل حده سیوا څکلی نه شم، زه چې سیوا کم ما ته زړه خراب کي، ناسور د ښاره نشه دلته راوړي، دلته د کلي لوی واړه خراب کي. ډېر ښه. مننه کوو. زه د خپل حده سیوا څکلی نه شم، زه چې سیوا کم ما ته زړه خراب کي، ناسور د ښاره نشه دلته راوړي، دلته د کلي لوی واړه خراب کي. او یو نیم بنده مې په خوږه پوهه کې، او یو نیم سړی مې سم مازغه خراب کړي. ډېر ښه دا بیا ووایه، ډېر یو نیم بنده مې په خوږه پوهه کې، عدل صاحب ته دې ډالۍ وي چې یو نیم بنده مې په خوږه پوهه کې، یو نیم سړی مې سم، یو نیم بنده مې سم مازغه خراب کړي، او یو نیم سړی شي د واده سره ښه، یو نیم د لږورې واده خراب کړي. ډېر ښه دا بیا ووایه، ډېر مزیدار یار. یو نیم سړی شي د واده سره ښه، یو نیم د لږورې واده خراب کړي. او زه تاواني چې ستا غم مړ نه کړمه، قسم په خدای که ما نور څه خراب کړي. یاره ډېر ښه، ډېر زبردست یار. حد شعرونه ګرانو کتونکو تاسو ته چې څنګه ما وویل چې یاره په دې سیمه باندې هغه شاعران پراته دي، هغه لیکوالان پراته دي چې هغوی مخې ته راوستل غواړي، نو هغه موږ نن راغلي یو دې علاقې ته، او دغه شاعران موږ ستاسو مخې ته راوستل. فیصله په تاسو چې آیا د دې دریځ حقدار دي او که نه دي. تاواني صاحب موږ سره څه نور څه کلامونه شریکوي. جي
نو نور به وایو خو څه مې هېر دي که نه د یاد بس چې کم درته یاد دی هغه ووایه جي وی که نوی خیال دی وکه اشنا کمال دی وکه د ننګي په څوکه نری تور خال دی وکه تیر وخت بیا را یاد که ذکر د ټال دی وکه ما خو کفن در وړی او زیری د شال دی وکه واه یار ما خو کفن در وړی او زیری د شال دی وکه دا خلک اوس هم کوږ دی که په 2 سال دی وکه واه یار ډېر ښه یار دا خلک اوس هم کوږ دی که په 2 سال دی وکه تاواني ښه به شي خو که لږ شان پال دی وکه ډېر ښه یار ډېر مزېدار یار اوس په دې خلکو کې اننګ او غیرت پاتې نه دی اوس کډن غاړم او زم د دې مالت آشنا نیمګړی به وم نه نه خیر دی چې څه پورې اوس په دې خلکو کې اننګ او غیرت پاتې نه دی زه بس کډن غاړم او زم د دې مالت آشنا هغه پغوانو به کولبې وي او په میچونو وړه ورک شو اوس نه لګي د هغې خلکو پته آشنا واه یار ډېر ښه یار ډېر ښه هغه پغوانو به کولبې وي او په میچونو وړه ورک شو اوس نه لګي د هغې خلکو پته آشنا او که سړی وګرځي دنیا چاند کې نو څه به وکړي زه دی به څه راوړي سیوا د خپل قسمت واه یار ډېر ښه یار ډېر ښه دا بیا ووایه یار مننه که سړی وګرځي دنیا چاند کې نو څه به وکړي زه دی به څه راوړي سیوا د خپل قسمت آشنا زه ترې خبر یم زه ومه چې ګناه ده پکې منې کوه څوک مه د خدای د عبادت آشنا واه یار ډېر ښه یار زه ترې خبر یم زه ومه چې ګناه ده پکې منې کوه څوک مه د خدای د عبادت آشنا دلته دروغ وایه پیسې خرچ که کیسه ختمه که هلته به څنګه خلاص شي د خدای د عدالت آشنا واه یار ډېر ښه ډېر ښه دلته دروغ وایه پیسه خرچ که کیسه ختمه که هلته به څنګه خلاص شي د خدای د عدالت آشنا او زه دا مال دولت مې ستا شده هر څه به ستا په نوم کم په چا به ګران سوي بغیر د خپل عزت آشنا واه یار ډېر ښه یار ډېر ښه دولت مې واخله زه دا مال جایداد بم ستا په نوم کم په چا به ګران سوي بغیر د خپل عزت آشنا واه یار او ما تاواني خو ته ډېر پوخه کړې خو نه پوهېږې ستا په عزت ډوسه کار نشته بې عزت آشنا ډېر ښه یار تاواني صاحب ډېر ښه یار ګرانو ښه کتونکو تاسو تاواني صاحب واورېدو واقعي خبره ده چې ډېر ښایسته ډېر زبردست او ډېر په زړه پورې کلامونه یې موږ ته ووي موږ خو ته ډېره زیاته مزه واخیسته او امید لرو چې تاسو به ته هم ډېره زیاته مزه اخیستي نو د جرګي ټي وي ګرانو ښه کتونکو انشاءالله په روان پروګرام کې ښه کتونکو انشاءالله په روان پروګرام کې بعد یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو د الله په امان